السلام علیکم ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د یو ښکلي او خندناکې ویډیو سره چې پکې موږ د انټرنیټ د دنیا بهترین ویډیو ستاسو دپاره چڼ کړي دي او راوړي دي. امید لرو چې ویډیو به ستاسو خوښه شي. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ د سره. راځئ چې ورځو. हेलो भैया मोबाइल भी तो ज्यादा बिजी हो गए, ध्यान नहीं दे पाए. عدنان او غنی ګرانو مینوالو د پښتو سوشل میډیا ډیر مشهور او بهترین هنرمندي. راځي چې د دوی غب شپ در سره وورم. ها ذهن ته مشیر راغی کوم ساده پښتون یم ډېر نه وایم خو لنډه دا چې ساده پښتون یم مخکې دا چې لنډه نه وایم که بیا د عدنان ته څه جوړ کړي. نه وایم خو لنډه دا چې ای زما چرګې ته د دوه ورځو نه انډه نه اچوي. جلاله زما هغه تبرګي راوړه منډه تړم صبر وکړه. صحیح ده، زه تا په پلوسې پورې تړم. دا خو د شعر او شاعرۍ دونه توهین راوړئ زما هغه تبرګي تاسو نه وي. چې لالا اوزي د منځ نور بهر مشکل آسان شي. هنو بیا چې لالا سعودي ته لاړ شي نو زما کار به آسان شي. د واده نیټه تر اوسه لا ایښودي چا نه ده. لالا د دویم واده ټپه کوي، زما په خیال دی به قبرستان شي. او لالا به بیا په تا در غوټه شي کنه. عزیز شیرپا دا ځان له صوبه ده. بس وکړه چې په سر دې اوبه نه ټینګېږي، اوس را روان یم. د خدای بې انصافه تا ته زموږ دا سر معلوم دی چې په هغې خوله نه ټینګېږي، نو اوبه به پرې څه ټینګېږي. دونه کلک کلک دی ومږه هغه شته ویښته راله چې تا ویستل، اوس یې خوند وکړه. ورې کته خدای دې نه یې ته مګېره وه، اوس یې خوند وکړه. ماړه ړوند دې کړم. راځئ ملګرو چې د شب پکچر ثوابه والا غب شپ وورو. ناششتي الوا پخه کم خمزیداره ډرای فروټ پکې واچو، بیا ولې د سوچه غوړو ته به ورکو او په ګوتې رالو او سړوي مزه خو به وکړي. لالا زه خود لمه خو چې دا تا کوم حلوا پخه کړه که نه، نو اوس په دا وخورم هله به ځمه. واوا جی دا ملګری هم بي حلوا ته نه دی شوی. ځمه اولې به مې ودر باندې خو په دې سامان کې لږې کړې کمې دي او اوس باران هم ورېږي نو دې کې به بازار ته څه ځو. اوس چې دا سشته نو د دې نه به پخه کړو که نه. ډېرې زیاتې پکې کمې دي کنه. اوس په دې شته سامان کې مونږ سره څه سشته بس په شته سامان کې خو فلحال دکه دا ګوته ده دا اوس چې به مونږ حلوا وڅټه ده. ملګرو قیصرې هم میټر ریډر شو. راځئ چې وګورو چې دلته کې څه کوي. اوس یې خوند وکړو. ساینس خو سمه ترقي کړې ده. میټر لګېدلی او د میټر نه لاندې کونډې وه، داسې اسان کار دوی کړی لکه مطلب ډایرکټ تار. ښه اوس د پسې درځم زه به تا له اوس کاوه دم کړم. دا د چا دي، دا داسې تلې دي. ولی ماما بچې پلار دې څه شو؟ لږ ورته اواز که. پلار هم هرات له تللی. واونو چې پوری بجلي خورئ خامخا به خیراتونو پسې ګرځئ. ته لږه خواره شه دلته کور دی، بده خبره ده، یو خبره راته کومه. دا راته ووایه بچې دې میټر څه تاسو کم عمل کړی دی؟ ولې؟ وی ولې؟ هغو په ستنه کې اسې پروت دی لکه د ناوې په کوټه کې چې ډیکوریشن سامان پروت دی. ماما رښتیا پلار مې راته سوال جواب کړو چې خفه نه شي. ها نه دا خو د خفګان خبره نه ده. تورګو زه سرجي میلاوم چې تاسو له پې زه سافټویر اپډیټ کړم. الو سرجي د غلام محمد دی د میټر چې کومه دی دا داسې کار دی چې دوی خو یې ډېر نه استعمالوي که نه، لکه استعمال یې کم دی. وړه پیمډي ده، لکه وړه پیمډي ده او بل ورپسې زیات راځي. نو جي ما وي چې د میټر کې بیا دا بل ولې لږ کم کړو که نه.
او چې لا په داسې ملګرو واوړې ټوله بېعزتي ولا خرابه کړه. اشنا چې وخت تېر شولو څومره ګپ شپې شوې که زوره وشوې چې ایکسپایر شوې سوپي شوې او سوپي شوې او کنه دا په دې طریقه ته جوړې ها ما وی ته رسول څنګه کې پکېلا دا بیا د رسول ورکې په سو لکه دا شی چې جوړ شي مطلب مې دا نه دی روانې ته ماړو ولکه سورې ځای بیا په سو ورکې دا څنګه ولې دې کې غټه وړو کې ومي السلام علیکم مرګچی. وعلیکم سلام. یا مرګچی دا جامد مې غټ شوی دی ما چې په ماشین وکما او کبه بلیډ وکما خو دا راته وایي چې ته په هفته کې څو پیرې جامات کې یاره زه به کومه دغه 2.5-300 جامات به کوم 2.5-300 ملګرو سره ډېر زیات ونه لګېدو. رب دې لکې وکړې ونې په دماغ کې ډش شوی دی ولې دې ونې ما الحمدلله شرکت کې خپله سقاوه ده بیا ټیک ده د دې ملګرو ډېر ښکلې ټپې دي خو لږ د رحمتوب نه ډکې دي ملګرو نو خیان پرې استعمال کړئ ښه رښتیا به ما مینې راشه زموږ په ډېرانغولو کې مینه وی راشه چې لاس کېدله درکړمه که خوند دې درکړو سبا بیا راځمه وینه بېګا مې ستاسو ګره شپه وه د خپلې ښځې په ځای زه غولې ومه بېګا مې ستاسو ګره شپه وه مور دې ودوسه ګرمه بسترکه بیا به څنګه ستا ساړه وشي ګرمه بسترکه بیا به څنګه ستا ساړه وشي ښځه چې خسته وي د زړه سود پې د مېړه وشي ښځه چې خسته وي د زړه سود پې د مېړه وشي یې مور پلار پې خوشحاله شي چې کور کې یې واړه وشي مور پلار پې خوشحاله شي چې کور کې یې واړه وشي یا په ښکلي ماشومانو باندې ښکلی اختاري کور لس زره به زما ستا واده نشي کېدی ما هېره که زه پلار بل چاله ورکمه جان به زما بله ورځ ته واده دی جسم به مې هغه سره یو روح به مې تا سره جان هغه خو صحیح ده زه به تا هېره کمه و ته تا ته صرف دومره درواز کومه که ته کوېدلې کې که ته بل چا سره ودونه کوې که ستا بل څوک خوښي خدای دې کي ته واده مو کې بل سره ته بچیم راوړه خپل بچو له کوېدلې ودونه مو کوه پکې چې څه دې زړه غواړي وکړه خو د خدای خاطر وکړه کله چې دا نمبر میلاوی دی نمبر ته خو ګوره که نه غلط نمبر دې میلاو کړی دی ظالمې دې نمبر ته خو ګوره که نه دوه ګېنټو وې پر یادونه دې راغشتي زما د تره زوی خواته ماما زوی خواته زه ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی زه به مو واده بل سره وکړم جسم به مې بل سره خو روح به مې تا سره دوه ګېنټې وشوې په ژړا دې شین کړم هسې مې عزت یې وچړولم تا پېژنم نه ته څوک یې غلط نمبر دې میلاو کړی دی موږ له سترګې کې اوښکې ختمې کړي دوه ګېنټې مې وچړل چې بیا مې سوچ کو زما خو څوک ګرلفرینډ نشته بیا مې ورپسې 3 ګېنټې نور وچړلې ښځه روره خفه نه شي رور دې راته ولې وسوې نو رور دې راته ولې وې زه ستا د مور پلار نه پیدا یم